شکر کوم د الله تعالی په سپېڅلي نامه چې بښونکی مهربان دی. نن غواړم تاسو سره د کابل او د ولایتونو د بایومتریک تعریفونې نوبت د سره څه شریک کړم. نن تاریخ د 1402 کال د شپږمې میاشتې 26 تاریخ ده. په ټول په افغانستان کې 12400 جلا پاسپورټونه توزیع کېږي. فعلا راځو د کابل نوبتدهي ته. د کابل نوبتدهي چې ده د 1401 کال د څلورمې میاشتې 9 او 10 ته رسېدلې ده. اروزګان د 1402 کال د 5مې میاشتې 18 تاریخ ته رسېدلی. بادغیس د 1402 کال د څلورمې میاشتې 18 تاریخ کې ده. بامیان که در نوبتدهی تاریخشان 401 5 6 است. بدخشان 402 5 26 است. بغلان 401 12 26 است. بلخ 401 7 14 است. پروان 401 9 7 است. و پکتیا چې د 1402 کال د دویمې میاشتې 11 تاریخ ته رسېدلی. پکتیکا د 1402 کال د شپږمې 11 تاریخ ته رسېدلی. پنجشیر 402 1 25 است. بعد از پنجشیر که است ولایت تخار است 401 1 29 است. جوزجان 402 1 18 است. خوست چې د 1402 کال د اولی میاشتې 12 تاریخ ته رسېدلی دی. کندی 401 5 18 است. سرپول 402 1 29 است. سمنگان 402 1 29 است. و غزنی 401 6 30 است. غور 401 4 27 است. فاریاب 402 1 28 است. فرا 402 1 18 است. کاپیسا 402 1 25 است. کندوز 402 1 8 است. کندهار چې د 1402 کال د دویمې 15 کې ده. کونړ د 1402 کال د اولی میاشتې 20 کې ده. لغمان د 1401 کال د 12مې 15 کې ده. لوګر د 1401 کال د اومې 18 کې ده. ننګرهار د 1401 کال د اومې 8 کې ده. نورستان د 1402 کال د شپږمې 23 کې ده. نیمروز د 1402 کال د شپږمې 2 کې ده. هرات 401 11 12 است. هلمند د 1402 کال د شپږمې 2 کې ده. میدان وردګ د 1402 کال د اولی 10 کې ده. بالا میدان وردګ څخه وروسته زابل بیا راځي. زابل هم د 1402 کال شپږمې 25 تاریخ ته رسېدلی ده. که د پاسپورت په ارتباط باندې کوم سوال لرئ، کوم وړاندیز لرئ، کولی شئ زموږ سره شریک کړئ تر څو موږ د هغې په ارتباط باندې تاسو سره معلومات شریک کړو. فعلا لپاره او بعض ولایتونه سیټونه واشي وو، بند شوي وو. احتمال شته چې راتلونکو ورځو کې د څو ولایتونو چې هغه مې لست کې هم تاسو ته ذکر کړي دي چې هغه واشي، چې هغه عبارت دي له فراه، فاریاب، پنجشیر او سرپل. دا ولایتونه چې دي البته د جوزجان، پکتیا، خوست، دغه ولایتونه احتمال ډېر شته چې دا په نږدې وختونو کې دې سیټونه خلاص شي. او هغه کسانو چې لا تر اوسه ثبت نامونه نه دي کړي دوی کولی شي چې فعلا لپاره کابل کې ثبت نام وکړي او بیا د خپله فورمه تبدیله کړي او دوی ته په تمه نه کښېني چې کله سیټ خلاص شي ثبت نام هغه وقتی وکړي. منتظرین نباشه، کسی ولایت ها باشه و در اون وقت ثبت نام کنه. فعلا در کابل ثبت نام کنید، بعد از او که سایت ولایتتان باشد بعد از تبدیل کنید. تبدیلی بند نیست، تبدیلی باز است. هر وقت که سایت ولایتتان باشد باز اون وقت فرم خود از کابل تبدیل کنید. فعلا ثبت نام در کابل کنید، بعد از او فرم خود از کابل ولایت تبدیل کنید. درباره پاسپورت کدام سوال دارید، کدام پیشنهاد دارید، میتونید که کامنت کنید تا ما براتان ویدیو تهیه کنیم و مشکل شما را حل کنیم. تشکر، زنده باشید. برای معلومات بیشتر چنل ما را سابسکرایب و لایک و شیر کنید. ممنون. کور آباد.